کوئی مطلب تضادات ہیں اور اختلافات ہیں، نہیں، عمران خان کے حکم پر کسی کو نہ کوئی اختلاف ہے، نہ آپس میں اختلافات ہیں، بلکہ ایک ہی نعرہ ہے کہ عمران خان ہمارا ہے. پیغام ورکړو چې دا بند کو ایز وزیر اعلی وزیر اعلی هغه نه کوي، نه پولیس کوي، نه چې هغه کوم انډر فورسز دي هغه نه کوي. په اسلام کې دروغ ویل ګناه ده او په پاکستان کې رښتیا ویل چې دا ګناه ده، دا ولي په اسلام کې رشا ویل. اس وقت ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حلیمہ جی اور حلیمہ جی کی بہنیں یہاں پر پہنچ چکی ہیں، لیکن ملاقات کے لیے ابھی اجازت نہیں ہے. اس وقت میرے خیبر پختونخوا سے منسٹر ظاہر طورو صاحب، منسٹر فار خوراک، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خوراک کے کیا انتظامات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام عمران خان کو کب نکالے گی، کیونکہ امیدیں تو وہاں پر ہے، لیکن وہاں پر علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بھی کنٹروورشل ہو چکے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں ہم نے تمام پاکستان کے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ جلسے میں آئیں عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق. دو تین دن پہلے سے آئیں. تمام پٹھانوں کے دروازے جو ہے وہ اپنے مہمانوں کے لیے کھلے ہیں. عمران خان کے جانثاروں کے گھر جو ہیں وہ ہمارے مہمان آ کر ہمارے گھروں پہ، اور پورے پنجاب کے اور سندھ کے بلوچستان کے لوگوں کو دعوت ہے کہ 27 دسمبر کو عمران خان کی رہائی کے لیے جو ایک بہت بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں پورے پاکستان کے لوگوں کو عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق ان سے کہا گیا ہے. لہٰذا چونکہ ہمارے میزبان جو ہیں اس جلسے کے وہ علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہے اس طرح کے کوئی مطلب تضادات ہیں اور اختلافات ہیں، نہیں، عمران خان کے حکم پر کسی کو نہ کوئی اختلاف ہے، نہ آپس میں اختلافات ہیں، بلکہ ایک ہی نعرہ ہے کہ عمران خان ہمارا ہے. اچھا، یہ آپ بالکل بہتر کہہ رہے ہیں. تیرہ میں جو ہو چکا ہے، خان صاحب کے کچھ 10 سٹیٹمنٹ آ چکے ہیں. علی امین گنڈا پور کے لیے پیغام ہے کہ اگر تم وزیر اعلیٰ ہو تو آپریشن رکواؤ. دیکھیے، یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اور اس پر ہر وقت بولنا جو ہے یہ ہمارے لیے بھی، میں اس سلسلے میں پہلی مرتبہ جب ایک ہفتے پہلے آیا تھا تو اس پہ میں نے تفصیل سے بات کی ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے خود بھی اس پر تفصیل. ہم آپریشن کو کسی صورت قبول نہیں کرتے، نہ خیبر پختونخوا کی حکومت. اور یہ جو تیرا کا واقعہ ہوا ہے، یہ آپریشن کا یہ ایک اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ اس میں جو جتنے لوگ مارے گئے ہیں وہ ایک مخصوص جس میں بمباری ہوئی ہے اور اس سے لوگ مرے ہیں. لہٰذا اس کے اندر کوج لگایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے جو خوارج ہیں یا مخالفین ہیں ان کی طرف سے ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی پوری تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک ایک آپریشن کی بات ہو رہی ہے، ہم آپریشن ہمیں کسی صورت بھی قابل کر، یہ عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق. ابھی جو تقریباً 30 ممبر وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خیبر پختونخوا یہ تقریباً 78 سال ہو گئے، تو آزمائش کی گھڑی سے کب نکلے گی؟ دیکھیے، آج بھی میرے اس کے اوپر ایک بڑی تفصیلی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ خیبر پختونخوا کے 1979 سے خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں اس طرف بھی پٹھان پختون بھائی اور اس طرف بھی، اور بلوچستان بھی آج کل اس قسم کی ایک آگ کی اس سے گزر رہا ہے، تو خون اور آگ کا کھیل وہاں بھی کھیلا جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح تمام پوری دنیا کے جو سٹیک ہولڈر اس علاقے میں آئے ہوئے ان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ فوراً ہمیں اس علاقے سے نکل جائیں. ہماری جو اقتصادی آزادی ہے وہ ہمیں چھوڑ دیں. ہماری اگر یہاں پہ جو ڈالروں کی جنگ پوری دنیا یہاں سے لڑ رہی ہے، ان سب کو کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائے اور پختونوں کو امن سکون سے. اچھا، ایک شکریہ، یہ بات بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہ مل رہی ہو؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب سے علی امین گنڈا پور خود نہیں ملنا چاہتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ملاقات تو ان کی، آج آپ یہاں کھڑے، ان کی بہنوں کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی، تو یہ تو اس کا خونی رشتہ ہے. ان کی ملاقات بھی اس کے بغیر ٹرائل ہو بھی نہیں سکتا، صرف یہ ٹرائل میں جاتی ہے کیونکہ اس کے بغیر پھر ٹرائل والا پروسیس نہیں ہو سکتا. تو اجازت تو ان کی بہنوں کو بھی نہیں دے رہے ہیں. تو علی امین بھی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں رٹ بھی کی ہوئی ہے اور ملاقات کے لیے وہ بھی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون جو ہے اس کی دھجیاں بکھیری. اچھا، آپ ایک بات بتائیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو ایس ایچ او روک لیتے ہیں، آپ کی خیبر پختونخوا کا ایس ایچ او مریم نواز کو روک سکتی ہے؟ روک سکتی ہے؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں روک سکتی. ایک ایس ایچ او اگر اس کے راستے میں پولیس کھڑی ہو تو اگر وہ یہاں پہ آ کے
دنگا مشتی کرے گا. اگر وہ اس کے ساتھ لڑائی مار کٹائیں گے تو پھر کہیں گے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے, تو وہ بھی تو اس طرح بھی تو مناسب نہیں ہے. اور ہم آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے اس کو مانتے بھی ہیں اور اس کی پاسداری بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ظاہر شاہ تورو صاحب, وزیر خوراک ہیں اور خیبر پختونخوا میں خوراک کی بھرمار ہے. تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے, اس وقت خیبر پختونخوا سے بہت بڑی تعداد میں پختون بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور خان صاحب کی آزادی کے لیے اور خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. ٹائم مونږ موجود یو اډاله جیل نه بهر او په دې ټایم کې تاسو ګورئ دنیا راغلي ده د خان صاحب د پاره دلته کې ډیر زیات پبلک دی. ظاهر شاه تورو صاحب منسٹر فار خوراک هغوی هم دلته کې مونږ سره موجود دي. عادل نواز چې دی هغه ملک پرېښی او بهر تللی و. بهرحال هنن میلاو شو د خان صاحب سپیشل ټایګر دی. څه ویل غواړئ جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدا چې ملک منو پرې خدای سي 100 ورځې بهر تلیو او چې کلم د قسم اکټیویټی در موږ په خپل شرکت کړی دا موږ فرض دي دا موږ بزان باندې فرض کړی دي. لاس 13 14 کالو داسې کله چې د عمران خان سره ملګرتیا کړې ده نو هر قسم په ژوندګۍ کې سختۍ نرمۍ ښه ورځې بدې ورځې راځي, امتحانات راځي. دا شان د پاټو کې ډېر امتحانات. خان صاحب امتحانات به کله ختميږي؟ بس د خان صاحب امتحانات سره سره د ټول پاکستان د عوامو امتحانات تړل شوي دي او دا ټول عوامو لپاره پکار دي چې په دې امتحان کې د پاس کېدو کوشش وکړي چې خلک عوام کامیاب شي. عمران خان به اتوماتیکلی کامیابیږي. ټول عمران خان صاحب کو موجود دی په جیل کې سخت تیری نو دا ټول خلکو ته پته ده, تاسو ته پته ده, چا چې کېنول هغوی ته پته ده چې صرف او صرف د پاکستان. عادل نواز به اداره ته وایي چې یو پلار یعنی چې یو مشر که یو ماشوم راولي او هغه لوی کړي د هغه نه ایم این اے ایم پی اے جوړ کړي نو هغه ماشوم چې دی هغه ډیفینیټلی د هغه پلار به ډېر قدر کوي. عمران خان هم ډېر ماشومان په هغه دور کې سټوډنټ خان صاحب له راغلي او په هغه سټوډنټس کې نن ډېر ایم این اے ایم پی اے او وزیران دي. دا راته ووایي چې په بدل کې د عمران خان څوک سکز دی زوی شوی دی په دې ټایم. میکسیمم پارلیمنټریان او خاص کر چې هغه د انصاف سټوډنټ فدریشن او د انصاف یوت وینګ راغلي هغه موجود دي هر وخت تاسو په ګراوند باندې نه او باقي خو په سکاو زامنو کې د نافرمانه خېجو نو یو نیم پکې تاسو تخکاری نو خیر دا په سکاو زامنو کې زم دغه وایم که هغه مطلب خه بچی دي نه هغه پکارداري چې څنګه حلیمه جی روزانه راځي او ورځ نه قضا کوي نو پکارداري چې داس یو زوی دا غوي تابعدار جوړ شوی وي. تاسو وګورئ په دې موجوده حالاتو کې وګورئ په دې موجوده وخت کې وګورئ ډېر زنانه راغلي دي. دا حلیمه باجی دلی دا غوي خورور دی خو داسې د ټول خلکو سره چې کومه مینه ده عقیده ده او خپل لیډر ګڼي نو هغوی راغلي زنانه دي مشرانې ښځې دي او راغلي په دې سخته ګرمۍ کې. سردار ته ووایه د الیمین نه خلک ډېر خفه دي او خلک وایي چې کنټروورشل شوی دی, ستاسو څه خیال دی؟ نه الیمین چې کوم دی نو په دې موجوده حالاتو کې چې کوم ګورنمنټ دی زموږ د صوبې نو ښه ټیک ټاک روان دی, هېڅ مو کنټروورشل نه دی او دا د وخت سره چې کومو خلکو چې د پی ټي آی نه نشان اخیستی و عمران خان چې چا به جیل کې کړی دی او یا چې کوم دی نو په پی ټي آی کې چې نور شکست ورنه کړو نو په دې دغه باندې ورکوي دا کمپرومایز دی او دا کمپرومایز دی او دا کمپرومایز دی نو الیمین زوړ ورکړ دی او چې کله هغه صوبایي صدر و نو تاسو به کتل چې په مخه به اسلام آباد ته راختاو نه پنجاب حکومت په خوب ته پرېښودی او حکومت ته پرېښودی او نه مرکزي حکومت چې کوم دی نو هغه حکومت ته پرېښودی او نه مزو ته پرېښودی و. علي امین ګنډاپور صاحب چې دی د هغوی سره سره دا کېدای شي چې د صوبې وزیر اعلی او د هغه ملاقات د خپل لیډر سره نه کېږي, دا پاسبل ده؟ پاکستان کې نن بالکل دا نه ده پاسبل. تاسو خبره صحیح ده خو چې په دې ملک کې کله آئین وي او قانون وي تاسو نن وګورئ نه آئین شته نه قانون شته, دلته بلا مشکلات دي. هر څه چې کوم دی نو سرتشي بدماشي ده نو بدماشانو په ملک کې چې کوم دی هر څه ممکن دي. یو بل تپوس کوم ستاسو د حلقې زموږ ایم این اے علي محمد خان د هغه سپیچ په ډېر په هایپ باندې و, نن سبا ډېر په سلو دغه کې رواني والیم د هغوی ډېر زیات سلوي مطلب هغه هایپ چې دی مونږ ته نه ښکاري او دنیا ته نه ښکاري. حکمت نه کار اخلي بیا به چې د حکمت اسلام کلیوال دی او چې کله راشي نو ښه جواب به هغه ورکړي شي زما په خیال د حکمت نه کار اخلي. حکمت نه کار دا څه وجه چې دا سخته راشي نو بیا د حکمت نه کار اخلي او چې په حکومت کې نو بیا حکمت نه وي دا ولي هر ټایم کې زما په خیال چې حکمت نه کار اخلي جذباتو نه کار نه اخلي. څه ګورئ چې خان صاحب به کله راځي؟ الله دې کې چې زر راشي دا وانه کې چې څه وشو ظلم کېږي د دې روک پکار دی ولې چې خان صاحب الیمین ګنډاپور ته پیغام ورکړی چې دا بند کوه ایز وزیر اعلی. وزیر اعلی خو هغه نه کوي نه پولیس کوي نه چې هغه کوم انډر فورسز دي هغوی نه کوي او نور تاسو ته هم پته چې بلا مجبورۍ دي په دې ملک کې چې کوم دی نو بلا خلک لګیا دي خپل اکټیویټیز کوي. دغه دا راته ووایي چې په اسلام کې دروغ ویل ګناه ده او په پاکستان کې رښتیا ویل چې دا ګناه ده, دا ولې؟ په اسلام کې رښتیا ویل په اسلام کې دروغ ویل ګناه ده او په پاکستان کې رښتیا ویل ګناه ده. نو ما تاسو څنګه وی کو پرس کدا څنګه چې لا اله الا الله په نوم باندې جوړ شوی او په دې کې آئین وي او په دې کې قانون وي نو په کار دی چې دلته کې په دروغ باندې څنګه چې اسلام مونږ ته وایي په دروغ باندې دلته په کار چې خفګان په کار وي او په رښتیا خوشحالي په کار وه. دا دومره بدقسمتي ده زما استاده ټولو. ډېره مهرباني او څه چې انجینر صاحب دي هغه هر څه وکړل
زه جانزیب د ډسټریکټ چیرمن زکات مردان یم او خان په مینه کې دلته راغلي وو آبادي سره ما دغه کو بیا به هم راځو او دعا مې ده چې الله تعالی خان صاحب رازاد کی او که څوک دا وایي چې یاره دا عوام به چې کوم دی نو مونږ دغه کو نو دا د خان صاحب ټایګر دی او په دیوال غنې راته مږ ده او د ټایګرانو لارې چا بند کړي دي نه. ډېره مننه.